الکان به کم پیدا کیږي جنکۍ به ډېرې پیدا کیږي دا مستقل علامه ده او دا زنا چې عام کیږي هم دا په دې وجه باندې به عام کیږي ښځې به ډېرې شي سړي به کم وي او چونکې د زنا اسباب چې کم جوړېږي دا د ښځو د طرف ته جوړېږي نو چې ښځې ډېرې شي سړي به کم وي پخپله به زناګانې سیوا شي یو سړی به د 50 د ښځو کفالت کوي 50 د ښځو بله علامه د قیامت د علامونه او دا مخکې علامه ګورئ اوس تقریبا هغه روانه دا تاسو ټوله دنیا کې د ملکونو د هغې چې کوم مردمشماري او د هغې د آبادۍ د هغې حساب لګولی شوی دی په هر ملک کې سړي چې کوم دا کم دي په نسبت د ښځو باندې پاکستان کې سړي کم دي په امریکا کې هم دي په برطانیه کې هم دي په چاینا کې هم دي په ټولو ملکونو کې سوا د هندوستان نه صرف هندوستان کې سړي یک سوا دي په نسبت د ښځو باندې د هغې وجه هم درته بیانوم وجه د هغې اصل کې دا ده چې په هندوستان کې چونکې هندو قوم ډېر بیکاره قوم دی ډېر ذلیله قوم دی نو هندوان چې کوم دي په هغې کې اکثر چې کله یوه زنانه د هغې حمل وي او هغې الټراساونډ وکړي پته ولګي چې دا خو ماشومه ده نو هغه حمل په وخت باندې ضایع کوي کومو علاقو کې چې کوم اطراف دي بانډې دي کلي دي په هغې کې دا سهولیات نه وي دا د اخبار چې کوم میګزین د هغې زه تاسو ته رپورټ بیانوم کوم علاقو کې چې دا سهولیات دی د الټراساونډ وغیره نو کله چې هلته ماشومه پیدا شي نو هغې په مختلف طریقو باندې هغې وژني کله داسې وکړي چې د هغې په دې خوله کې دا یې په دې سترګو په غوږونو کې شګې وراړئ ایسته ولا ساه بنده کړي بله طریقه اوس دا کوي چې دغه ماشومه دا د هغې د قتل طریقې دي بعضې اوقاتو کې یو ماشومه ونې ته ځوړنده کړي چې کله پیدا شي زانګې بس یوه ورځ پرې تېره شي ایسته مړه شي دا مختلف طریقې دي چې هغې ماشومان یې په دې طریقه باندې وژني او دا قرآن ویلي وایي اذا الموءودة سئلت کومه ماشومه چې ژوندۍ ښه کړی شوي د هغې باره کې به تپوس کېدلی شي نو د هندوستان نه علاوه اوس هلته هم سیوا شوی لیکن مخکې رپورټ دا چې هلته زنانه کمې باقي په ټوله دنیا کې د سړو په نسبت باندې زنانه هغه سیوا دي او وخت په وخت باندې سیوا کېږي